مینه په ګرانه زما ګرانه کیږي، مینه په ګرانه زما ګرانه کیږي، دلته کوم کار بې له تاوانه کیږي. مینه په ګرانه زما ګرانه کیږي، دلته کوم کار بې له تاوانه کیږي. زما وجود د کشمالي بوټی دی، زما وجود د کشمالي بوټی دی، په سوکړه کیږي په دامانه کیږي. که راځې راشه دا دې وخت دی راشه، که راځې راشه دا دې وخت دی راشه، بیا به ګیله دې د خپل ځانه کیږي. د پرهرونو جنازه مې یوسه، د پرهرونو جنازه مې یوسه، راشه که طرز دې درمانه کیږي. زما د یار د اننګو په ځمکه، زما د یار د اننګو په ځمکه، سره سره ګلونه بې بارانه کیږي. زما د یار د اننګو په ځمکه، سره سره ګلونه بې بارانه کیږي. زه د نړۍ خلکو لوټلی نه یم، ګیله زما میر د کاروانه کیږي. زما د لوړ ملکن لوی غرونو کې، قایله هر څه ښه پرېمانه کیږي، قایله هر څه ښه پرېمانه کیږي. السلام علیکم ملګرو، نقیب یوسف زه ستاسو سره مخاطب یم. پروګرام روښانه ستورو کې هیله لرم ملګرو چې ټول به روغ جوړ یئ، الله پاک مو ټول خوشحاله لره. ملګرو نن راسه په پروګرام کې ګران او محترم پیرقایل صاحب میلمه دی، خوشحاله لري چې دلته کې راغی، زموږ سره ملاقات وکړو. ډېره زیاته مننه کوم د دوی. او ملګرو وخت په نور نه ضایع کومه، د محترم پیرقایل صاحب طرف ته راځم. پیرقایل صاحب تاسو ته په پروګرام روښانه ستورو کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام ګرانه نقیب جانه یوسفزی صاحب، ستاسو ډېره ډېره مننه. او ستاسو د دې پاڼې د دې ادبي پاڼې د روښانه ستورو ډېره ډېره مننه چې ما ته مو دا مقرره کړله چې زه پکې د خپل زړه او د خپل خیال اظهار وکړم او تاسو سره څه ناستي وکړم د لږ ټیم دپاره. په دې باندې ستاسو ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره زیاته مننه قایل صاحب.